سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. دراني وایي افغانستان د پاکستان کشر ورور هیواد دی. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي آصف دراني ویلي افغانستان د پاکستان ورور هیواد دی او دواړه هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره د خبرو او همکارۍ لار غوره کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د سیمې ثبات د کابل او اسلام آباد په اړیکو پورې تړلی دی او اختلافات باید د تفاهم له لارې حل شي. هغه ویلي پاکستان باید په دې سخت حالت کې خپل ورور هیواد افغانستان یوازې پرېنږدي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او بیان صدیق الله مجاهد هم د پاکستان پر وړاندې د نرمښت د اړیکو د بیا رغونې خبره کړې ده. افغان حکومت لخوا په تورخم کې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو موټریز کاروان ته اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د خوړو نړیوال پروګرام یعنی WFP د بار وړونکو موټرو یو کاروان چې افغانستان ته خوراکي مرستې لیږدولې د چهارشنبې په ورځ د اداري نیمګړتیاوو او د افغان حکومت لخوا د اجازې نه صادرېدو له امله په تورخم دروازه کې ایسار پاتې دی. د ورځپاڼې په وینا د همدې ورځې په بهیر کې 9 بار وړونکي موټرونه چې خوراکي توکي لیږدول د پاکستان د ملي لوژستیکي شرکت یعنی NLC له جمرود ټرمینل څخه د تورخم پر لور روان شوي وو. له دې ډلې 8 موټرونه د تورخم ټرمینل ته رسیدلي، خو یو موټر د انجن د خرابۍ له امله د لنډي کوتل په سیمه کې پاتې شوی دی. راپور زیاته کړې د پاکستان د ګمرک چارواکي چمتو و چې د دغه کاروان د تصفیې چارې په بیړنۍ توګه ترسره کړي، خو طالبانو خبر ورکړ چې په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر لا هم د ملګرو ملتونو د دغه مرستندوی جوپي اړوند لازم معلومات او اسناد ورسره نه دي شریک کړي. له همدې امله د پاکستاني چارواکو لخوا د ګمرکي تصفیې بهیر په لنډمهالي ډول ځنډول شوی دی. امریکا وايي خلیزات زموږ استازیتوب نه کوي. د زلمي خلیزات او امیر خان متقي له لیدنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې خلیزات د امریکا د حکومت کارکوونکی نه دی او نه هم د دې هیواد استازیتوب کوي. دغه وزارت کابل ته د امریکا د پخواني استازي سفرونه شخصي بللي دي. د دې وزارت د ځواب په دوام کې ویل شوي ټول هغه فعالیتونه چې نوموړی ترسره کوي شخصي بڼه لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې زلمی خلیزات د طالبانو لخوا د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په موخه له امریکایي چارواکو سره یو ځای افغانستان ته سفر کړی و. پښتون وایي تیر کال پر پښتنو د پنجابي ریاست د ظلمونو له امله ویرجن تیر شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د نوي زیږدیز کال په درشل کې ویلي چې 2015 کال د پښتنو لپاره د پنجابي استعماري ریاست د ظلمونو او ظالمانه پالیسۍ له امله زیات زیانمن او ویرجن و. هغه وایي د پښتونخوا په غرنیو سیمو کې پر ملکي وګړو د سلګونو ډرون بریدونو، هاوان توغندیو، جیټ بمباریو، ځمکني ماینونه او مخامخ نښتو له امله ښځې، ماشومان او سپین ږیري قرباني شوي. د هغه په خبره دا بریدونه د پنجابي پوځ او د هغوی د نیابتي وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې شوي دي. پښتون همدارنګه وایي چې د پړمخو لخوا هدفي وژنې د PTM پر غړو او مشرانو د پولیسو او پوځ ګډې چاپي او نیونې او د ګڼو ملي شخصیتونو وژل د 2015 کال د ترخو پیښو برخه وي. پښتون زیاته کړې چې په 2015 کال کې د PTM ګڼ غړي نیول شوي، بندیان شوي او یا هم لا درکه کړل شوي دي او د علي وزیر او حاجي عبدالصمد د اوږد بند سربیره د غورځنګ ګڼ شمېر غړي لا هم لا درکه دي. نوموړي افغانستان کې پر افغانانو د پاکستان د هوایي بریدونو یادونه هم کړې ده او دا یې وحشت بللی دی. تر اوسه افغان کډوالو ته تر 140,000 جریبه ډیره ځمکه ځانګړې شوې ده. د افغان حکومت د بیان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې په تیر 2015 کال کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره 140,000 او 604 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او د اړتیا په صورت کې به نوره ځمکه هم ورته ځانګړې شي. نوموړي پر ایکس پاڼه د 2015 کال راپور په خپرولو سره ویلي چې تر دې دمه په بامیان، لغمان، بلخ، کندوز او کندهار ولایتونو کې پر 2698 کورنیو نمرې ویشل شوي دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د هغه په وینا له دې ډلې 40 ښارګوټي تثبیت شوي، د 40 ښارګوټو سروې هم ترسره شوي او د نورو ښارګوټو چارې تر کار لاندې دي. سره له دې چې حکومت افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره په ځینو ولایتونو کې د اوسېدو ځانګړي پنډغالي او ښارګوټي جوړ کړي دي، خو تازه ستانه شوي
کډوال له بیکارۍ او د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي او ځینې کسان هڅه کوي بیرته پر ناقانونه لارو له هیواده ووځي. 2015 کال د پاکستان لپاره خونړی کال و. د سویلي اسیا د ترهګرۍ معلوماتي راپور څرګندوي چې په تیرو 10 کلونو کې 2015 کال د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د راپور له مخې تیر کال په دې هیواد کې نږدې 4,000 کسان د تاوتریخوالي پیښو او بریدونو کې وژل شوي دي. د سویلي اسیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پورټال د بلومبرګ خبري شبکې د راپور له قوله ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو د بریدونو له امله د 2015 کال د تلفاتو شمیر 3.980 تنو ته رسیدلی. دا شمیر د 2015 کال په ترڅ کې تر ټولو لوړ ښودل شوی دی. دا راپور زیاتوي چې د ډسمبر تر پایه پورې په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 1.8 تاوتریخجنې پیښې ثبت شوي دي. په دغو پیښو کې ملکي وګړي، امنیتي ځواکونه او وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو او د امنیتي چارو شنونکو په ځلونو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي عامل بللی دی. هغه ډله چې د اسلام آباد په باور له افغان طالبانو سره ایډیولوژیک او پوځي اړیکې لري. افغان حکومت په روزګان، بلخ او ننګرهار کې 8 کسان په دروغ وهلي دي. سترې محکمې د 3 جلا خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي چې په روزګان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 8 کسان په دروغ وهلي دي. د یادې محکمې په خبره دغه کسان د زنا، لواطت، الکولي مشروباتو د پلور او غلا په تور په دروغ وهلي دي. د یادې محکمې لخوا په لومړۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په روزګان ولایت کې 6 کسانو ته د غلا او لواطت په تور له 1 تر 2 کلونو تنفیذي بند او 9 درو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې لخوا په دویمې خبرپاڼه کې راغلي چې په ننګرهار ولایت کې یو کس ته د زنا په تور د 2 کلن تنفیذي بند او 9 درو سزا ورکړې ده. یادې محکمې په خپلې درېیمې خبرپاڼه کې ویلي چې په بلخ ولایت کې یو کس ته د الکولي مشروباتو د پلور په تور 1 کلن تنفیذي بند او 9 درو سزا ورکړې ده. د پاکستان له زندانونو تر 300 ډیر افغانان خوشي شوي دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې 345 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې د پاکستان په بیلو زندانونو کې د 1 تر 2 میاشتو راهیسې بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. په خبرپاڼه کې د دغه کسانو د جرمونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په پاکستان کې افغانان تر ډیره په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرلو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له هغه راهیسې چې له طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوي، پاکستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د افغان کډوالو پر ضد عملیاتو ته زور ورکړ.